قلبي دوما يغمرني من فيض ضياء آيات المولى تدفعني نحو العليا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. رازو اوم درستا چې په دې کې عملا من قواعد ته ور داخليږو په دې کې اولنې قاعده د لام قاعده ده. د لام په قاعده کې وایي د لفظ الله کې چې کوم لام ده کله دې څخه مخکې زور لرونکی یا پیښ لرونکی حرف وي، یعنی هر کله چې لفظ د الله نه مخکې مفتوح یا مضموم حرف راشي. زور لرونکی معنا مفتوح، پیش لرونکی معنا مضموم، یعنی د دې نه مخکې مفتوح یا مضموم حرف راشي. یا په ساده اصطلاح باندې د لفظ الله نه مخکې زور یا پیش راشي، د لفظ الله نه مخکې زبر یا پیش راشي، نو هغه به ډک ویلی کېږي. چې ویلی کېږي؟ ډک ویلی کېږي. د ډک ویلو ته څه وایي؟ مفخم. که تاسو فکر کړئ دا اصطلاحات دي په دې خو تاسو پوهیږئ، خو که چېرته موږ هغه کتاب نه وی لوستلی ډایرکټ دلته راغلی مفخم، دا به یو بل سوال د مفخم یې پکې لا څه شو. نو دې وجې نه زمونږ په کتاب کې مخکې چې دی نو د هر قاعده مکمل تشریح کوي او د هغې نه وروسته په قواعدو باندې ورځي چې بیا هغه قواعدو کې چې کوم اصطلاحات راځي هغې سره به ته څه شی ته اشنا یې. صفات لازمه درته تعریفوي، صفات عارضه درته تعریفوي، د صفات لازمه او د عارضه او فرق درته واضحه کوي، د صفات لازمه او د صفات عارضه او حکم درته واضحه کوي، د هغې نه وروسته په قواعدو باندې ورځي. نو قواعد ډېر په اسانه شکل باندې بیا په ذهن کې کینی. نو دلته نو په دغه ترتیب د کتاب دا قواعد پکې همغه بیان شوي دي، خو صرف ترتیب یې داسې دی دا لږ سخت ده او موږ لږه اسانه کړې هم ده او لږ قدرې تفصیلي کړې هم ده. اسانه کړې هم ده او لږ قدرې تفصیلي شوې ده. نو هغې کې د شاګرد تنده ورباندې انشاءالله چې ماتیږي. چون موږ د همدغې جامع او د ټولنې هغه ذهنونه په نظر کې نیولو سره هغه کتاب همدې مرتبې ته رسولو چې یو قاري ته د څه شي ضرورت ده او د څومره پوهې ضرورت ده هغه انشاءالله هغه کتاب کې مهیا شوي دي. نو دې وجې نه دلته وایي چې کله چې د لفظ الله او د لفظ اللهم نه مخکې زبر یا پیش والا حرف راشي، یعنی مفتوح یا مضموم حرف راشي، دغه لفظ الله به ډک ویلی کېږي، یعنی دغه ډک ویلو ته مفخم وایي. صحیح شو؟ لکه اراد الله یا مثلا رفعه الله. وس اراد الله کې د لفظ الله نه مخکې څه شی ده؟ فتحه ده. دغه فتحې سره دا د الله نوم څنګه کېږي؟ غټ ویلی کېږي. یا رفعه الله، دلته د الله د نوم نه مخکې مضموم حرف راغلی، ضمه راغلی، نو دغه ضمې د وجې نه دا د الله نوم څنګه ویلی کېږي؟ ډک ویلی کېږي او د ډک ویلو ته تفخیم وایي. که چېرته د الله تعالی په کلمه کې د لام څخه مخکې بیا د ضمې او د فتحې په ځای باندې، یعنی د مفتوح حرف او د مضموم حرف په ځای باندې مکسور حرف راشي، یعنی زیر والا حرف راشي، د الله تعالی د نوم نه مخکې زیر راشي، نو په دغه صورت کې به د الله تعالی دغه نوم چې مخکې ته نه زیر راغلی یا مخکې ته نه مکسور حرف راغلی، صحیح شو؟ نو دا به چې بیا څنګه ویلی کېږي؟ باریک ویلی کېږي. لکه بسم الله، اعوذ بالله، الحمد لله، دا ټول دا اوس باریک دي. ولې باریک دي؟ ځکه چې مخکې ته نه زیر راغی. دغه باریکوالي ته بیا ترقیق ویلی کېږي، دغه باریکوالي ته ترقیق ویلی کېږي. او د الله تعالی د نوم نه بغیر نور په قرآن مجید کې چې څومره لامونه راغلي دي نو هغه ټول باریک دي. دا د هغه لام خبره کوي چې د الله تعالی په نوم کې استعمال شوی ده، لکه الله. صحیح شو؟ الله اکبر، دا د دغه د الله تعالی د لفظ جلاله، لفظ الله. صحیح شو؟ د دغه دا خاصه ده چې دا به د ما قبل حرف
د حرکت مطابق کله غټیږي او کله باریکه کیږي. د غټېدلو قانون دا شو چې فتحه او ضمه یعنی پیش او زبر سره به غټیږي، کسرې سره به باریکه کیږي. که د دنه بغیر بل ځای کې د الله تعالی نوم راشي نو هلته به ته د ماقبل فتحه او کسرې ته نه ورځي، بلکې هغه باندې مستقله فیصله ده چې دا به څه شی وي، دا به باریک وي. دغه غټواله ته تفخیم او باریکواله ته ترقیق ویلی کیږي. کله چې غټ ویلی کیږي بیا دې ته مفخم ویلی کیږي. څه شی موږ وایو چې ان الله، دلته لفظ د الله مفخم ویل شو، لفظ د الله مفخم ویل شو. ولې مفخم ویل شو؟ ځکه تفخیم قانون په عملی شو. چې تفخیم قانون څه شی و؟ چې د لفظ الله نه مخکې زبر یا پیش راشي نو دغه لفظ الله کې به تفخیم کیږي. نو تفخیم د وجې نه دا لفظ الله څه شی شو؟ اوس مفخم شو. یا موږ وایو چې لکه بسم الله، لفظ الله کې ترقیق کیږي. ولې ترقیق کیږي؟ ځکه چې مخکې ته نه کسره راغلی ده او د دغې کسرې یا د دغې ترقیق د عملي کولو په نتیجه کې به د لفظ الله ته به موږ چې د لفظ الله دلته اوس مرقق ویل شو. چې ویل شو؟ مرقق. ډکوالی په صورت کې مفخم او د باریکوالی په صورت کې مرقق ویل شو. او ورپسې چې دی لفظ دی اللهم، هغه هم دغه حکم اخلي. کوم حکم چې د لفظ الله ده او مغه حکم دی لفظ اللهم هم ده. یعنی موږ وایو چې لفظ الله او لفظ اللهم دا دواړه کلمات، دا دواړه الفاظ د زبر او د پیش سره مفخم ویلی کیږي او د کسرې یا زیر سره مرقق ویلی کیږي. ترقیق به پکې راځي. صحیح شو؟ لفظ الله لکه مثلا اللهم، سبحانك اللهم. صحیح شو؟ همدغه لفظ الله ده په بل ځای کې راځي قل اللهم، قل اللهم مالک الملک، هلته چې راځي. اوس قل اللهم لفظ اللهم دلته باریک ویلی کیږي. ولې باریک ویلی کیږي؟ ځکه مخکې ته نه کسره ده. نو هلته موږ قل اللهم نشو ویلی. که قل اللهم دې وویلې نو هلته لفظ الله د حسن او د زینت دپاره قانون دا مقرر چې دا باید باریک وویل شي. تا هغه قانون ته نه څه شی که ختم که. ګورئ دا ډولي کول یوازې په غټولو کې نه دي. ځینې خلک داسې فکر کوي چې تجوید یعنې بس خوله غټه کو غټ غټ راباسه نو دا به تجویدي. نه، کوم ځای کې به باریکول وي هلته باریکول خوند کوي. هلته قانون دا مقرر دی ته باریک وی. اوس قل اللهم کې لفظ الله تاسو اوس ډک خوند کوي که باریک؟ ځکه قانون ورته د باریکوالي مقرر ده. که ته د ډکواله و راولې نو هلته خوند د منځه ځي. یا یو ځای کې چې دی نو ډکواله خوند کوي هلته که باریکوالی راول هلته خو باریک خوند کوو دلته هم باریک خوند او مغه لفظ الله ده خو دلته هغه خوند بیا نه جوړیږي. ځکه د هر ځای دپاره چې کوم قانون جوړ ده هلته همغه قانون خوند کوي او مغه قانون هلته ډول راولي او مغه قانون هلته حسن او زینت راولي. که هغه قانون لکه تاسو فکر کېږي موږ ویلو چې لحن خفي څه شي ته وایي؟ موږ ویلو چې د حروفو د عمدوالي او خاستوالی د پاره چې کوم قواعد مقرر شوي دي د هغې خلاف قرآن مجید ویل. د حروف د عمدوالي او خاستوالی د پاره دا مقرر ده کله چې را باندې زبر او پیش راشي نو ډک به وی، دا ورته مقرر ده. که تا دا بل خواته واړوله نو لحن خفي شو. د لفظ الله او د لفظ اللهم د پاره دا قانون مقرر ده چې مخې ته نه زیر راغی باریک به وایي، که مخې ته نه پیش او زبر راغی نو غټ به وایي. که تا برعکس وویلې نو د دغه حسن او زینت د منځه ځي. واضح شول ان شاء الله. نو دلته هم دا خبره کوي یادونه کوي چې اللهم او الله قاعده یو شان ده. یعنی کوم قانون او کوم قاعده چې د لفظ الله د پاره ده او مغه قانون او مغه قاعده د لفظ اللهم د پاره هم ده. یعنی هغه هم په فتحه او ضمه سره ډکیږي. نو لفظ اللهم هم فتحه او ضمه سره ډک ویل کیږي، مفخم ویل کیږي. لفظ الله هم د کسرې سره او زیر سره باریک ویل کیږي او لفظ اللهم هم کسرې سره او زیر سره باریک ویل کیږي. بس ده. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.